په کابل کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار یوې غونډې ته چې سلګونه خلکو پکې برخه اخیستې وه وینا وکړه. هغه د طالبانو جنګ ناسم او دوام یې د هیواد په زیان وباله. هغه زیاته کړه د طالبانو شعارونه او موخې غیر انساني دي. هغه به د جنګ لار غوره کوي چې ظالم دی، لارې باطل دی او اهداف او شعارونه غیر انساني او شیطاني دي. حکمتیار همدارس د افغانستان ژغورنې ائتلاف پر جوړېدو نیوکه وکړه او ویل چې یو شمېر کسان د حکومت دننه د حکومت د کمزوري کولو هڅې کوي تر څو د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ شي. په دولت کې شامل ګوندونه مستقل نظامي تشکیلات نظامي تشکیلات خو پرېږدوي مستقل حکومتونه لري، د اقتدار مستقلې جزیرې دي او چې کله موږ وایو قوي مرکزي حکومت غواړو او د اقتدار د مستقل جزایر باید ختم شي او د مرکزي حکومت په ټول هیواد باید یو مرکزي حکومت سلطان باید په ټول هیواد تأمین شي او ټول باید هغه ته درناوی وکړي. په دې غونډه کې سباوون ننګرهاري چې په دې وروستیو کې د ټولو پر ژبو دی هم ګډون کړی و. هغه د هیواد راتلونکي ته خوشبیني وښوده او ټینګار یې وکړ چې بې سولې پرمختګ ناشونی دی. زموږ په وطن کې چې کله سولې نو موږ به حق ټایم به ترقي وکړو او موږ د دې نه ډېر مشهور یو چې دوی ډېر غټ ګام واخیستو زموږ لپاره چې زموږ چې دا کوم نوی نسل دی دا بچ کړي. په همدې حال کې د یاد ګوند یو شمېر غړي له حکومت سره د حکمتیار د سولې هرکلی کوي. دوی له ښاغلي حکمتیار غواړي چې د بندیانو پر خلاصېدو کې جدي اقدام وکړي. د لغمان هر فرد ستا اسکر بېماشه اسکر دی. ده زمونږ هیله او امید د مشر نه دا ده چې د بندیانو په خلاصون کې جدي اقدام وشي. په دې وروستیو کې په حکومت کې دخیل او سیاسي کړیو حکومت ضد حرکتونه پیل کړي چې د خلکو د سخت مخالفت سره مخامخ دي. حکمتیار سولې ته د راتګ په لومړۍ ورځ وعده کړې وه چې د طالبانو سره سوله به یې په کاري لومړیتوب کې وي.